دغه موضوعات په نړۍ کې ډېر تشریفاتي بحث کیږي، دغسې موضوعات په نړۍ کې ډېر شکلي بحث کیږي، خو د موږ او تاسې په ثقافت کې او په تاریخ کې شکلیات ماضي د شکلیاتو دپاره معتبر دي، خو د اساسي او جوهري مسایلو په اړه بحث هغه عمیق وي، هغې کې موږ یوازې خبره نه منو، هغې کې موږ عمل هم غواړو. داسې یو کار چې یوازې شعار لري او هغه عمل نه لري په اسلامي ثقافت کې د دې کوم مثال نشته دی. موږ چې څه وایو هغه کول غواړو. دا یوه نړیواله مسله ده، دې موضوع سره یوازې افغانستان مخ نه دی، دې سره ټوله نړۍ مخ ده، خو ځینې هېوادونه ورسره ډېر زیات مخ دي لکه افغانستان. موږ وایو چې نړۍ دې د دې موضوع سره شکلي تعامل نه کوي، نړۍ دې په هغې موضوعاتو کې چې د بشر ژوند د ستونزې سره مخامخ وي تشریفات دې نه کوي. کله چې انساني ټولنې د انساني ټولنو ژوند ډولونه هغه د خطر سره مخ وي، نړۍ دې په هغې کې تشریفات نه کوي، بلکې د بشریت د ژغورلو کوشش دې وکړي. او موږ په خپله د اسلام منونکي او مسلمانانو په توګه دا دعوه لرو چې د بشریت ژغورل دا یوازې د مسلمانانو کار دی، او یوازې مسلمانان باید د نړۍ د بشریت په هکله هغسې فکر وکړي څه ډول چې لازم دی. په همدې خاطر موږ د اسلامي لیدلوري نه دې موضوع ته راداخلېږو او نړۍ ته وایو چې موږ په دې موضوع کې یوازې دعوه نه کوو، بلکې د عمل تر سرحده پورې به ځو انشاءالله، او کوشش به کوو چې دغه موضوعاتو سره یو ډېر واقعي او حقبین برخورد وشي انشاءالله تعالی.